د هیواد په ختیځو ولایتونو په ځانګړي توګه کونړ کې د تیر شپې زلزلې ګڼ کورني او بهرني غبرګونونه لزان سره درلودلې دي د افغانستان اسلامي امارت د دغه غمجن پیښې په تړاو مسؤل بنسټونو ته لارښوونه کړې سو د شهیدانو د خښولو د ټپیانو د درملنې او زیانمن شویو ته د مرستې رسولو لپاره له ټولو امکاناتو ګټه پورته کړي. به تمام ارگانهای مربوطه امارت اسلامی هدایت داده می شود که خود را به مناطق آسیب دیده عاجل برسانند و در زمینه تدفین شهدا، معالجه مجروحین و کمک به آسیب دیدگان این رویداد از تمام امکانات دست داشته استفاده نمایند و به هموطنان خود خدمات لازم را ارائه نمایند. به همین ترتیب از تمام افغانها می خواهیم که کمک‌هایشان را در بخش‌های تهیه سرپناه، غذا و لباس برای خانواده‌های آسیب دیده دریغ نکنند و واجبه خویش را در این راستا انجام نمایند. له دې سره د هند بهرنیو چارو وزیر د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی سره په یوې ټلیفوني اړیکه کې د تیر شپې د زلزلې په اړه خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. په دغه ټلیفوني مکالمه کې د هند بهرنیو چارو وزیر ښاغلی جیشنکر د افغانستان په ختیځو سیمو کې د تیرې شپې د زلزلې له امله د اوښتو زیانونو په پار غمرازي شریک کړه او همدا ډول د عاجلو بشري مرستو چې په پکې زر خیمې او 15 تنه غذایي مواد شامل دي اسلامي امارت ته د تسلیمولو خبر ورکړ. یو شمېر نړیوال بنسټونه هم د دغه پیښې له قربانیانو سره د خواخوږي د وړاندې کولو ترڅنګ د همکارۍ اعلان کړی دی. زه خپل بشپړه خواخوږي له هغو افغانانو سره چې د تیر شپې د زړه بوږنونکې زلزلې له امله اغېزمن شوي شریکوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بنسټونو همغږي کړې او په زیانمن شوو سیمو کې د اړمنو سره د مرستې لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د خپل خواخوږۍ مراتب په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د تیر شپې ټولو زلزله ځپلو ته وړاندې کوو. موږ له افغانانو سره په بشپړه توګه ولاړ یو. له بلې خوا د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو له هغې ډلې روسیې، چین، سعودي عربستان، ایران، پاکستان، جاپان، ترکیې، عربي متحده امارات او یو شمېر نورو هیوادونو هم له مرګونو زلزلې وروسته له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړې او د خپلو همکاریو ډاډ ورکړی دی. همدارنګه یو شمېر نورو هیوادونو هم له زیانمن شویو کورنیو سره د خواخوږۍ او غمشریکۍ اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په ختیځ کې د تیر شپې د زلزلې له امله څه باندې 800 کسان په شهادت رسیدلي دي.